د افغانستان د پرمختګ څو مهم خبرونه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. کابل ښاروالۍ ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي چې په تېر یوه کال کې د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې شپږ کیلو متره سړکونه قیر او کانکریټ شوي دي او دغه راز د ادارې په تېره یوه کال کې له بېلابېلو سرچینو څخه څه باندې 4.2 میلیارډ افغانۍ عواید هم راټول کړي دي. د خوړو درملو ملي اداره بیا وایي چې افغانستان به په راتلونکي 2 کلونو کې د تولیدي فابریکو په رامنځته کولو وکولی شي چې د هېواد له 50 سلنې څخه د ډېرو درملو اړتیاوې پوره کړي. د ادارې دغه راز زیاته کړې ده چې اوس مهال په هېواد کې د طبي محصولاتو د تولید 58 فابریکې فعالې دي چې د بازار له 20 سلنې څخه ډېر د درمل اړتیاوې پوره کوي. هرات کې بیا د 400 میلیون افغانیو په ارزښت 4 پروژې پلي کېږي. د هرات ښاروالۍ سږ کال په دغه ولایت کې د 400 میلیون افغانیو په لګښت 4 لویې پروژې عملي کوي. په دې وروستیو کې د هرات ښاروالۍ پراختیایي بودیجه د مرکز لخوا منظوره شوې او د ښار دننه د پروژو د بیارغونې تنظیم چارې پیل شوي دي. بلخوا بیا د هرات سیمه ییزو چارواکو د ښار په شمال کې د 40 میلیون افغانیو په ارزښت لومړنۍ پروژې پرانیستې دي. سږ کال د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې پر څه باندې 100 کوچنۍ او لویو پروژو کار روان دی چې په یادو پروژو کې څه باندې 700 میلیون افغانۍ لګښت راځي. بلخوا وروستی پرمختګ خبر دا دی چې پکتیا کې 9000 کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې له لوري د دې ولایت په مرکز ګردیز، سربیره، زرمت، احمد آباد او سیدکرم ولسوالیو کې د خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژه پرانیستل شوه. د پکتیا مرستیال والي الحاج مولوي نامالله صلاح الدین د مرکز ګردیز اړوند له یو شمېر قومي مشرانو سره وکتل. دغه لیدنې د مرکز ګردیز اړوند د بالادې سیمې قومي مشرانو د خپلو ستونزو او غوښتنو شریکولو په موخه د پکتیا له مرستیال والي صاحب ترسره کړې.